سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. افغان ابدالیانو د سریلانکا الف لوبډلې پر وړاندې په پایلوبو کې ډېره زبردسته بهترینه توپ اچونه ترسره کړه چې د سریلانکا د توپوونکو سیلاره ورکه کړه. په دغه لوبه کې افغان ابدالیانو ډېره زبردسته بهترینه توپ اچونه ترسره کړه. د سریلانکا توپوونکي ودې ته پرې نه ښودله چې د افغانستان لوبډلې پر وړاندې یو ښه توپونه ترسره کړي. د سریلانکا لوبډلې په دغه لوبه کې د لوبې ټاس وګټي چې په خپله د توپونې پرېکړه وکړله. په ټاکل شویو شلو اورونو کې د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره 133 منډې جوړې کړې. په دغه پایلوبه کې د افغانستان ابدالیانو په ګټه بلال سمیع او علي محمد غضنفر ډېره زبردسته بهترینه توپ اچونه ترسره کړله چې علي محمد غضنفر 2 لوبغاړي وسوځول، بلال سمیع بیا 3 لوبغاړي وسوځول، خو نور لوبغاړي بیا ونه توانېدله چې د سریلانکا پر وړاندې یو ښه توپ اچونه ترسره کړي. افغانستان به اوس خپل توپونې ته دوام ورکوي. تاسو هم دعاګانې کوئ چې افغانستان لوبډله دغه هدف پوره کړي او پایلوبه د افغانستان لوبډلې په ګټه پای ته ورسیږي.